په ولسي جرګه کې څه وشول او څه به کیږي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مطلب له شریکېدو وړاندې چینل حتما سبسکرایب کړئ. نن یکشنبه په 3مه ورځ هم د ولسي جرګې د ریاست د چوکۍ په سر ناندرۍ روانې وې. تېره ورځ د کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحماني ترمنځ د دې جرګې د ریاست لپاره ټاکنې وشوې چې یو کاندید هم 50 جمع یو رای پوره نه کړې، خو د تخنیکي ټیمونو په مداخله د موقت رئیس ښاغلي دهقان لخوا میر رحمان رحماني د دې جرګې د رئیس په توګه اعلان شو. خو له غونډې وروسته کمال ناصر اصولي رسنیو ته وویل چې دغه پایلې ورته د منلو وړ نه دي او په وینا یې ټاکنې باید بیا ترسره شي او په وینا یې هېڅوک هم په زور نشي کولی چې ځان د پارلمان رئیس کړي او ګواښ یې وکړ چې د پارلمان دروازه به وتړي. نن چې کله غونډه پیل شوه ځینې وکیلانو میر رحمان رحماني د ریاست له چوکۍ څخه ښکته کړ او د ولسي جرګې د ریاست چوکۍ د ښځینه وکیلانو لخوا په ولسي جرګه کې د کوچیانو استازي مریم سلیمان خیل په مشرۍ محاصره شوې وه او رحماني ته یې اجازه نه ورکوله چې په دې چوکۍ کښېني، چې په لړ کې یو شمېر لفظي شخړې هم رامنځته شوې. د دغه شخړو په لړ کې په ولسي جرګه کې د پنجشیر د خلکو استازي زلمي نوري سټک په لاس غوښتل په اصولي برید وکړي. نوموړي په اصولي تور پورې کړ چې دوی ته یې کنځلې کړې. زلمي نوري دا هم منلې ده چې اصولي او پلویانو ته یې کنځلې کړې، وایي چې هېڅ پښیمانه نه یم. له ټولو ناندریو وروسته د شخړې د هواري په موخه د وکیلانو له منځه 15 کسیزه پلاوی ټاکل شوی چې 15 کسان د ناصر اصولي له لوري او 15 کسان د میر رحمان رحماني له لوري او دغه راز 15 بې پلوه کسان پکې شامل دي. د اصولي په کسانو کې خان محمد وردګ، جاوید صافی، سید احمد خادم، رازه سعادت منگل او عبدالرشید عزیزی شامل دي. د رحماني په کسانو کې اجمل رحماني، همایون هریرودی، خانغا رضایی، نجرابي او ناهید فرید شامل دي. په 15 بې پلوه کسانو کې عرفان الله عرفان، فرید مومن، ډاکټر محمد الله بتاش، عثماني او بخاري شامل دي چې د دې موضوع په اړه بحث وکړي او حل لاره ورته پیدا کړي. تاسو د دغه ناندریو په هکله څه نظر لرئ؟ له دغه کړنو وروسته مو د پارلمان څخه د خدمت څومره تمه لرئ؟ خپل نظر مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.